السلام علیکم احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼې ته خیر راغلی. دوستانو ښه غرونه کم چا چې د اماراتو ویزې په دوامه دریمه میاشت کې اخیستي خو د ایرپورټو بندېدو له وجې ونه توانېدل چې متحده عربي اماراتو ته راشي، نو اوس به دا کسان څه کوي؟ آیا د دوی ویزې ختمې شوي یا کوم فیس چې د ویزو دوی ورکړی دی آیا هغه فیس به دوی ته بیرته میلاویږي؟ او ورسره هغه کسان کم چاته چې د خپل ورور ملګري دوستانو او یا د کمپنۍ له طرف نه په دې وخت کې تشیره لګی شوي تر څو دوی امارات ته راشي او پخه ویزه ولګوي، نو د کسان به څه کوي؟ آیا د دوی تشیرې کینسل شوي یا کله به د اماراتو حکومت دوی ته اجازه ورکړي چې امارات ته راشي؟ نو په نننۍ ویډیو کې په همدې باره کې معلومات درکوم او ورسره د ویډیو په اوږدو کې په ژوندۍ بڼه د یو ملګري تشیره چیک کوم درته چې د ده تشیرې سټیټس په کوم حالات کې دی، آیا هغه فعال دی، کینسل دی او یا که کوم بل حالات کې دی. هیله لرم چې تر پایه پورې راسره پاتې شئ او دا ویډیو خپل واړو ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو دوی ته هم معلومات وشي. که چیرې هم تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه وئ دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد آفیشل فیسبوک پاڼې ته نه وئ نو دا ضرور در سره لایک کړئ. دوستانو کوشش کوئ چې ویډیو تر اخره پورې وګورئ تر څو تاسو په مکمله معنا باندې پوه شئ. که چیرې هم تاسو اول سر څو خبرې واورئ او تر پای پورې وانه اورئ نو شاید تاسو سره ځینې پوښتنې پیدا شي، نو همدې له وجې تاسو کوشش کوئ چې ویډیو تر پای پورې ګورئ. ښه دوستانو راځئ تاسو ته زه اول هغه تشیره چیک کوم چې هغه په کوم حالات کې دی. را به شم کمپیوټر ته دغه اډرس به خلاص کړم براوزر کې، دغه لینک تاسو غواړئ کوم څوک چې دا ویډیو په یوټیوب کې ګورئ نو د دې ویډیو په ډسکرپشن کې دغه لینک شته او که کوم څوک په فیسبوک کې ګورئ نو هغې څخه هیله کوم چې یوټیوب ته لاړ شئ او د دې ویډیو ډسکرپشن څخه هغه لینک باندې کلیک وکړئ. ښه دغه لینک خو خلاص شوی، کله هم چې دغه لینک خلاص کړه نو سرچ بای کې که تاسو خپله تشیره د فایل نمبر له لورې چیک کوئ فایل نمبر باندې به کلیک وکړئ او که پاسپورټ انفارمیشن له لورې چیک کوئ نو پاسپورټ انفارمیشن باندې به کلیک وکړئ. زه اکثر هم هره ویزه چې چیک کوم نو فایل نمبر باندې چیک کوم، دلته به همدا فایل نمبر چیک کوم. لاندې سلیکټ ټایپ کې دوه ټایپ دي، یو ویزه ده او بل ریزیډنسي. چې د چا ویزټ ویزه یې هغه به ویزه باندې کلیک وکړي او که د کم چا پخه ویزه یا تشیره یې هغه به ریزیډنسي باندې کلیک وکړي. دا چې د دې ملګري تشیره ده نو زه به ریزیډنسي باندې کلیک وکړم. لاندې فایل ټایپ کې مونږ ته درې انتخاب راکړي دي چې تاسو کوم یو غواړئ هغې په تروخ پر ویزه چیک کوی شئ. دا چې زه اکثر هم امارات یونیفاید نمبر باندې چیک کوم نو همداسې به یې پرېږدم. لاندې به راشم امارات یونیفاید نمبر به ورکړم، دغه د ویزې په دې ځای کې وي تاسو سکرین باندې ښکاري دغه یو آی ډي نمبر چې کوم دی دا امارات یونیفاید نمبر دی نو دا به دې ځای کې زه ورکړم. لاندې به نیشنلټي کې چې د کوم ملک اوسېدونکي وي تاسو هغه ملک ورکړئ، زه به افغانستان ورکړم او لاندې به پیدایښت تاریخ ورکړم. کله چې دغه واړه معلومات ما ورکړل نو ایم ناٹ ا روبوټ دلته به چیک مارک وکړم، دغه سوال به حل کړم او دې نه پس به راشم په سرچ بټن باندې به کلیک وکړم. ښه دا وګورئ تاسو دا د ویزې فایل نمبر دی، د ویزې فایل نمبر زه تاسو ته وښیم په دې ځای کې او لاندې فایل انفارمیشن کې فایل سټیټس وګورئ د کینسل لیکلي ده. مقصد دا ده چې دا کینسل شوي دي نو په ژوندۍ بڼه نه تاسو ته مزه کو خو ده تر څو تاسو مطمئن شئ. نو اوس به زه تاسو ته پوره معلومات درکړم. ها کسان کم چاته چې خپل ملګري ورور دوست یا کمپنۍ له لورې د ایرپورټو بندېدلو نه مخکې تشیرې لګی شوي خو دوی په دې نه دي توانېدلي چې امارات ته راشي نو اوس د دوی دغه تشیرې کینسل شوي دي. د دغې په اړه ما بیلو ټایپینګ سنټر والا سره او ځینې دولتي ادارو سره خبرې وکړې. حال دا چې ما په عمل کې هم درته وښوده دوی واړو راته وویل چې هغه تشیرې اوس واړه کینسل شوي دي. تر اوسه پورې حکومت دې په اړه کومه پرېکړه نه ده کړې او نه کوم نوي معلومات دې په اړه وړاندې شوي دي. او ورسره کم چا چې د ایرپورټو بندېدو نه مخکې ویزټ ویزې اخیستي نو هغې په اړه ما بیلو ټراول ایجنسیو والا سره خبرې وشوې. د دغو ایجنسیو معلوماتو په اساس چې تر اوسه پورې متحده عربي اماراتو حکومت مونږ ته هېڅ هم نه دي ویلي، نه دوی دغه ویزې تر اوسه پورې کینسل کړي دي او نه یې هم اکټیو کړي دي او ورسره دا هم نه دی ویلي چې دوی کوم پیس اخیستی دی هغه به مونږ ته بیرته راکوي او که نه. نو د دې نه داسې معلومیږي چې کم چا په دې وخت کې ویزټ ویزه اخیستي هغه دې تر هغې پورې انتظار وکړي چې تر څو پورې متحده عربي اماراتو حکومت د دوی په باره کې کومه پرېکړه نه وي کړې. داسې معلومات ما ته را رسېدلي چې متحده عربي امارات به په 8مه میاشت کې ځینې پرېکړې وکړي چې په هغه کې به ډېر څه بدل شي. نو کم چا چې ویزټ ویزې دي او یا تشیرې دي دوی تر اوسه پورې په وطن کې بند پاتې دي نو دوی به یو څه مودې پورې نوره هم انتظار وکړي تر څو پورې متحده عربي اماراتو حکومت دوی په اړه کومه پرېکړه وکړي یا به دوی ته هغه پیس بیرته وپشي کوم چې حکومت ترې اخیستی دی او یا شاید دوی ته دوباره دغه ویزې او تشیرې دوباره فعالې کړي. خو دا به وخت انتظار کوو چې متحده عربي اماراتو حکومت دې په اړه څه پرېکړه کوي. که کوم نوي معلومات دې په اړه راتلل نو تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه تعقیبوئ. انشاءالله چې زه به کوشش کوم چې په وخت تاسو ته وړاندې کړم. که چیرې هم تاسو دې چینل ته نه وئ نو دا زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که احمد آفیشل فیسبوک پاڼې ته نه وئ نو دا ضرور در سره لایک او فالو کړئ. او بله دا چې دا ویډیو خپل واړو ملګرو سره شریکه کړئ تر څو ستاسو په تھرو دوی ته دغه معلومات ورسیږي او دې په اړه چې دوی سره کومه اندېښنه ده هغه یې ختم شي. نور مو په الله سپارم. د الله په امان.